سړی دعا کوي په دعا کې خالص درود وایي ګرځ دا نه وایي چې الله ما وبخښې زما کار وکړه را داسې کوې ولې د الله رسول فرمایي که تا په دعا کې خالص درود ووایي الله رب العزت په غیب ستا ټولې معاملې در برابرې کړي. یو سړی دی ښه کاروبار ښه ژوند یو وخت ډېر تاواني سلو بیا الله رب العزت ډېر زورور کاروبار برابر کړي. ښه کاروبار په هره حواله د کور په حواله د بچانو په حواله د اولاد په حواله د کاروبار په حواله د رزق په حواله د ګولې ښه ژوند الله ورکړي. بیا ما یو وخت پوښتنه ځینې وکړه شاید اوس په دې ناست نه وي ما ورته ویل دا معامله دې څنګه برابره شوه زه خو ستا په توانو خبر وم ستا پلانی تاوان و نقصان د ول مولوي صاحب ما دننه سیواتونو 10 کاله مخکې لتا یو حدیث واورېدی چې تا د الله رسول فرمایي که ته په دعا کې ټوله دعا په درود ونیسې او درود پکې وایې نو بیا به ستا ټولې معاملې برابرې شي. و د هغې ورځې څه بیا ما ځان ته دعا نه ده کړې زه چې لاس پورته کړم زه خالي درود وایم او د هغې ورځې څه الله رب العزت کږه لاره ماته سیده کړې ده ورکه لارې راښکاره کړې ده هغه زما ژړا یې په خندا را بدله کړې ده زما تیاره یې په رڼا را بدله کړې ده او د هغې ورځې څه ما په دعا کې نه دي ویل چې یا الله زوی راکړې یا الله دکان راکړې یا الله کاروبار راکړې ولې هغه وجه دا ده چې ما په دعا کې بغیر د دروده بل شی ویلی نه دی. اسلامي سوه خبره په دې کې ما یوه دای خبره نه یې کړې چې یاره تاسو مسجد لپاره